الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العلي العظيم. محترمو عزتمنو د روژې مبارکې میاشته روانه ده او ډیره په تیزي سره روانه ده. د دغه میاشتې آخري عشره شروع کېدونکې ده چې په دغه کې یوه شپه چې هغه ته د شب قدر شپه وایي چې د دغه شپې فضیلت الله جل جلاله په خپل کلام کې بیان کړی. الله جل جلاله فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر چې د لیلة القدر شپه د شب قدر شپه دا د زرو میاشت څخه غوره او بهتره ده. یعنی دا دومره زیاته د خیر او برکت شپه ده چې د زرو میاشت څخه هم غوره ده او بهتره ده. زر میاشتې 83 کاله 4 میاشتې جوړیږي. نو خوشنصیبه دی هغه سړی چې چاته د دغه شپې عبادت نصیب سي. چې څوک دغه یوه شپه په عبادت کې تیره کړي هغه گویا 83 کاله 4 میاشت څخه زیاته زمانه په عبادت کې تیره کړه. ځکه د دې زیاتنی حال خو معلوم نه دی. الله خو فرمایي د دې څخه غوره او بهتره ده چې د زرو میاشتو څومره دا زیاته غوره ده او بهتره. د دې په حقیقت خو الله جل جلاله خبر چې دا څومره ډیر لوی انعام دی. د قدر کوونکو د پاره دا یو بې حده لوی نعمت دی چې ورکول سوی دی. دغه شپه ولې ورکول سوې د دې امت ته؟ د دې وجه څه ده؟ نن به څه خبرې پر دې باندې وکړو انشاءالله. بیا به د شب قدر هغه نښانیانې یا د شب قدر حالات یا د شب قدر فضیلت د حدیثو په رڼا کې هم تاسو ته ښکاره کړو. دور منصور کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې شب قدر الله جل شانه زما امت ته ورکړې ده. مخکنی امتونو ته دا نه وه ورکول سوې. په دې هکله مختلف روایتونه دي چې د دې انعام سبب څه او څه وجه وه چې دغه دې امت ته ورکول سوله. نو په بعض روایتونو کې راغلی دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د مخکنی امتونو عمرونه وکتله چې ډېر عمرونه به وله 1000 کاله به عمر و 800 کاله به عمر و 900 کاله به عمر و او د دې امت عمرونه ډېر لږ دي. نو که دوی په نیک عملونو کښې د هغې برابري کول وغواړي نو دا ناممکنه ده. ځکه یو سړي 1000 کاله عبادت کړی او زموږ ته عمرونه چې زیات سي نو 100 کاله ته ورسېږي 80 90 داسې نارمل وي. نو یو سړي 1000 کاله عمر عبادت کړی دی نو د هغه برابر کېدل به څنګه غواړو؟ نو په دې د الله جل جلاله نیازبین پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام سره به غم چې هغه امتونه دومره ډېر کلونه په عبادت کې تېروله او زما د امت عمرونه دومره کم دي. نو د دې کمې پوره کولو دپاره دغه شپه ورکول سوله. نو که یو چا خوش قسمته ته 10 شپې هم نصیب سي یعنی 10 شپې د شب قدر نصیب سي نو گویا هغه 830 کاله 4 میاشتې زیاته زمانه په عبادت کې تېره کړه. اوس ګوره هغه کمې الله ورپوره کړه. یوه شپه یې ورکړه چې شب قدر که چا خوش قسمته ده د دغه شپې عبادت نصیب سي نو گویا د 830 کاله 4 میاشتې زیاته زمانه په عبادت کې تېره. په بعض روایتونو څخه معلومیږي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د بني اسرائیلو د یو سړي ذکر وکړي چې هغه 1000 میاشته پورې د الله جل جلاله په لار کې جهاد کول. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ورته وپسخېدله یعنی رشک پر وکړي. نو الله جل شانه د هغه کمې پوره کولو دپاره دا شپه نازله کړه. به هر حال د نازلېدو سبب به هر څه چې وي خو امت محمدیه دپاره دا د الله جل جلاله ډېر زیات لوی انعام دی. دا شپه هم د الله جل جلاله عطیه یعنی ورکړه ده. په دې کې عمل هم د هغه په توفیق سره کېدلی سي. څومره د فکر او د سوچ خبره ده چې ډېر بزرګان داسې ستا چې هغه فرمایي چې د بالغ کېدو سپس موږ د شب قدر عبادت هېڅکله زموږ څخه پاته سوی نه دی. البته چې دا کمه شپه ده په کومو شپو کې به په دې پسې ګورو په دې هکله به
ان شاء الله تعالی بیا تفصیلی خبرې کوو.